مبارک می سمر د میټخان علي لیسې د 12مې الف ټولګي زده کوونکی یم. دلته موږ شپږ ورځنی سیمینار وویل. ماشاءالله بیخي داسې موضوعات وو چې دغه موضوعات تر نن ورځې پورې موږ په دې ډول نه وو تشریحي لیدلي او بیخي لوړ وو، ډېر خوندور موضوعات وو. لکه د شیطان پرستۍ په باره کې د شیطان پرستۍ خطرونه شول، استعمار شو، د امام ابو حنیفه د ژوند ته لنډه کتنه وه او داسې نور بېلابېل موضوعات موږ ته تدریس شول. ماته خو د امام ابو حنیفه د ژوند ته لنډه کتنه تر ټولو مهمه او جالبه موضوع چې موږ باندې لکه زه چې مثال درکړم، لکه د نورو مذهبونو خلک په امام اعظم صاحب باندې دغه فتوا ورکوي چې دی چې دی د احادیثو د طرفه کمزوری و، خو په دې شپږ ورځني سیمینار کې موږ ته دا معلومه شوه چې دی چې دی د احادیثو له پلوه ډېر قوي و، یا د هغه د احادیثو حافظ لقب ورکړل شوی و. د کلمات علمي او تحقیقاتي ادارې څخه ډېره مننه کوو چې موږ ته دا قسم ته برنامې یا سیمینارونه په لاره واچول. د دوی څخه مې هیله دا ده چې په راتلونکي کې په د خوست ولایت په نورو ولسوالیو کې دا قسم ته برنامې یا سیمینارونه په لاره واچوي چې د دې سره د زده کوونکو استعداد لوړیږي.